سلامونه هایلایټ خبرونو ته ښه راغلی. تاجکستان هغه راپورونه رد کړل چې له روسیې سره پر دې خبرې کړې دي چې د افغانستان په سرحد کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي. د سې شنبې پر ورځ داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د دوشنبې او ماسکو ترمنځ د دې ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په تړاو خبرې شوي دي. دا راپورونه وروسته تر دې خپاره شول چې تېره اونۍ د تاجکستان دننه د افغانستان سرحد ته نږدې 15 چینایان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه مأموریت یا یوناما وایي په افغانستان کې نږدې 1.5 میلیون معلولیت لرونکي کسان شته چې اکثر یې د څه باندې 40 کلنې جګړې له امله معلولیت اخیستی دی. یوناما د ډسمبر د 3 نیټې په مناسبت چې د معلولیت لرونکو کسانو نړیواله ورځ ده دا هم په بیان کې ویلي دي چې څو لسیزې جګړې، بې کوره کېدل، وچکالۍ او د روغتیایي او اقتصادي نظامونو کمزورۍ د افغانستان په کچه د معلولیت لرونکو شمیر پراخ کړی دی. په واشنګټن ډي سي کې سپینې ماڼۍ ته نږدې د تېرې اونۍ د خونړي برید مشکوک رحمان الله لکنډوال خپل جرم ونه مانه. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې 29 کلن لکنډوال چې په دغه برید کې د پولیسو لخوا په ډزو ټپي شوی او په روغتون کې بستر دی د ویډیو له لارې محکمې ته په خپل جرم له اعتراف کولو ډډه وکړه. د لکنډوال لخوا په دغه برید کې چې د نومبر په 26مه یې ترسره کړ د ملي ګارډ 2 سرتیري سخت ټپیان شوي وو چې یوې سرتیري وروسته په روغتون کې ساه ورکړه او بل سرتیری تر اوسه په روغتون کې دی. امریکایي چارواکو ویلي چې لکنډوال په افغانستان کې د امریکا د استخباراتو له مرکزي ادارې CIA سره همکاري کوله. د چین د ټکنالوژي شرکتونو د مصنوعي ځیرکتیا په مټ داسې عینکې جوړې کړي چې کله یې څوک په سترګو کړي او QR کوډ ته وګوري د دې کس له بانکي حسابه پیسې سپارل کیږي. یعنې دا عینکې لکه بانکي کارډونه د سودا اخیستو لپاره پکارېږي. دا عینکې چې د علي بابا، شیاومي، راکر او ایکس ری په څیر شرکتونو لخوا جوړې شوي دي په کورني بازار کې په پراخه کچه هرکلی شوی.